ننګرهار کې د FLRC فارم مدیر ایمل شریفي وایي په 3 بسوه جوړ شوي فارم کې ګڼ شمېر دهقانانو ته د کرکیلې په برخه کې د زده کړو ترڅنګ ګڼې نورې لارښوونې عملاً هم ورکول کیږي. د شریفي په خبره شنې خونې چې د 6 میاشتو څخه تر 12 میاشتو پورې حاصلات ورکوي دې ته ورته ګڼې نورې خونې هم د سرو رومیانو او نورو سبزیجاتو په برخه کې بازار ته تولیدات وړاندې کوي. د نوموړي په خبره بازار ته د دې سبزیجاتو په راوتو به د خلکو ستونزې تر یوه حده کمې او د نرخونو په لوړوالي کې کموالی هم راشي. دا د 3 بسو په اندازه دی. هر بوټی کولی شي 1 کیلو تخم تولید کړي. 1 کیلو تخم یو من شو، یو من چې په اقلا کم په هغه اف سیزن کې خرچ شي 400 روپۍ 250 افغانۍ حساب کا، نو یو 3 بسونه ته کولی شي د 1 لک په اندازه باندې افغانۍ ترلاسه کړي. دا د دې کانې یوه ګټه شوه. بل په ځای د دې چې پاکستان ایران نه رومي راشي او زموږ هیوادوال هغه واخلي نو د خپل وطن تولید باخلي په ښه بیه باندې په ښه نرخ باندې. په همدې حال د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست رئیس ذبیح الله حسنزی بیا په یو شمېر ولسوالیو او سیمو کې د مرکز په شمول د 550 لویو وړو ګرین حوزونو یا شنو خونو خبره کوي. هغه تولیدات هغه حاصلات چې په شنو خونو کې کرل شوي دي وګورئ چې بازار ته راوتل دي، که بادرنګ دي، که رومي بانجان دي، که کدوګک دي، که شنه مرچ دي، هر هغه چې دي راوتل دي بازار کې. د بازار نرخونه هم تاسو ګورئ چې د کنټرول لاندې راوستل دي او د موږ ننګرهار ولسونه او د نورو نږدې شاوخوا ولایتو ته د موږ حاصلات انشاءالله تعالی رسېدلي دي. د حسنزي په خبره د شنو خونو یا ګرین حوزونو په برخه کې چې څنګه لازمه ده په هغه ډول دهقانانو ته عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی. سره رومیان او په ټوله کې سبزیجات هر کال په ننګرهاري وګړو سړه تبه تېروي. د خلکو غوښتنې همدا وي که چیرته په دې برخه کې پانګه اچول او داسې شنې خونې جوړې شي نو یو لور به مو د ګاونډیو هیوادونو د سبزیجاتو مخه نیولې وي او بل لور به مو هیواد کې شته ستونزې او په دې برخه کې په ځان بسیا شي.